السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی دی چې په امریکا کې یم. نو څه مشکلات مې درلودو. څوک راته وایي تایویزان در سوي دي، څوک وایي څه در سوي دي. نو بیا مې یو قریب د یو چا نمبر راکړی، دا ډېر ښه تایویزان کاشي. هغه سره چې مې خبرې وسولې هغه ویل تایویزان در سوي دي، بس تایویزان ما اومه کړله، کینسل مې کړله، مثلا ختم شو. او بیا ما ورته وویل چې ما د کور انکواري هم وکړه، معلومات یې راکړه، معلومات یې وکړه. نو بیا دا راته وویل چې ستا ښځه خوا د یو چا سره انډیوالي درلوده، اوس هم کله کله ټلیفون ورسره کوي، خو دا بد کار یې نه دی سره کړی. نو دی زما ډېر طبیعت خراب دی، ډېر مې زړه شین دی. نو اوس روان یم کور ته چې دا ښځې ته کومه سزا ورکړم، که معاف کړم. محترم الله جل جلاله دې فضل و کرم وکړي. څنګه ساده زمانې ته سره ووتو. محترمه دغه جادوګران، دغه غله، دا نو زما فکر د الله جل جلاله پر وحدانیت هم عقیده نه لري. دغه تایویزګران تاسو هم له دې خدایان مه جوړوئ. نه پر پټو باندې څوک خبر دی، نه په پټو څوک پوهېږي د الله ما سوا، نه پټې څوک ویني. عالم الغیب الله دی. دغه سړی چې تا ترې ولیدي که ملا دې کامې دی یا به نبي وایي به ما ته وحی وسوله، الله راته وویل چې ستا ښځه د پلانکي سره یاري لري. خو که نبي هم کافر دی، ځکه اوس نبي نسته، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت قطع شو. او که نبي نه وي نو خو بیا دا خبره کول هم د کفر ده چې دی کوي ستا ښځه د یو چا سره یاري لري. څه په خبرې، څه پوه شوې. که ولي واقع شي په الهام راته کېږي، درواغ وایي. ولي بیا چاته نه وایي چې ستا معاینه د بل چا سره یاري لري. دا جادوګران د دوست ځانونه لرې وساتي. دا جادوګران، دا کوډګران، دا خبیثان د دې منافقینو څخه ځانونه لرې وساتي. هم پیسې در سره وړي، هم په شر اخته کوي. اوس هم ته ورځې معاینه به وهې، طلاق به راځي په ما منځ کې. دا یو غټ غټ کافران دي دا جادوګران. دا درواغ درته وایي، دا شیطانان دي، دا د الله په لعنت ککړ خلک دي. هغه څوک چې د میړو د معاینې په مابینځ کې توړ جلاوالی راولي، دغه هغه مبغوض قوم دی، مبغوض بد خلک دي. نو چې دی دونه خبر دی، ښه ته ورته ووایه، ورته وایه غرمه چې تا هر څه شی خوړلي، ورته وایه نن غرمه ما چیش وخوړل. دا شیطانان دي محترمینو. دا تایویزان ته خو ما ته دا ښځې راکړې، مولوي صاحب زما کوم پیری دي. ما بل پیری ولکه موږ خپله په خبر یو چې کوم پیری دي. نو تا ته به څنګه در وښي. ولې خو پلانکي دا ساعته ورغلم، هغه راته وایي ستا پر نس دونه پیرانان ناست. ما ورته وویل ما هغه ملا غول خوړل، بیا نو ما ته چې ته راکړې. دا اوس په مدینه منوره کې یو ځای یو کوچنی ول دا ژاړي دم پر وکړه. ما خو دم پر وکړي، دلته موږ د عربو شیخ ته راوستي، ول هغه ول د پر روح پیرانیان ناست دي، پلانکی دي، داسې دي. ما دا اوس څه کیسې مو شروع کړي دي، د الله څه وبېرېږئ. نو چې دونه نومالو خائنه بې شرمه چې دونه در معلومېږي چې دلته پیری پر ناست دي، نو خو تر دا څټې بیا راونیسه. دنیا ده، څوک یې په یوه لار ګټي، څوک یې پر بله لار ګټي. څوک ځان کې کافر کې دنیا ګټي، څوک ځان کې ستړی کې دنیا ګټي، څوک یې په دروغو ګټي. دا خلک یې په کفر ګټي، ځان کافر کوي بیا ګټي. خو نوم د ملا ور باندې پروت دی، نوم د تایویزګر ور باندې پروت دی. نو محترمینو په دا تایویزانو والاو کې تقریبا اوس په فصلو کې یو څو فیصده سم دي، اکثره اوس خراب دي، اکثریت خراب دي. تایویز به د نیک سړي څخه چې متقي وي، پرهیزګاره وي، که یې وي. هم ښځه به نه ورځي، نارینه به ورځي.
داسې اوس ښځې دي سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي غټې فتنې چې زما په امت کې پاته سوې، ښځه او دنیا. دغه جادوګرو دغه کافر چې اوس تا ته دا خبرې کوي هم د دنیا دپاره کوي. او د تعویذانو والا ته اکثر دا ښځې ډېرې ورځي. محترمه، الله جل جلاله د سورة النمل په 55 آیات کې راته فرمایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل جلاله څه وایي؟ وایي دې امت ته ووایه چې په پټو باندې علم څوک نه لري الا الله ما سوى د الله جل جلاله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. او دغه رنګه د سورة الاعراف په 188 آیات کې الله جل جلاله فرمایي ولو كنت اعلم الغيب. ورته ووایه یا رسول الله که زه پر پټو خبرداره وای ما به د ځان لپاره ډېر خیر جمع کړی وای او هیڅ کله به ما ته ضرر نه وای رسېدلی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. زه نه یم یو نبي یم، زیری ورکوونکی یم د جنت مؤمنانو ته او بیرونکی یم د دوژخ څخه و انسانانو لره هغه انسانان چې مؤمنان دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي دا امت ته ووایي چې زه په پټو نه پوهېږم. چې بی بی عایشې رضی الله عنها باندې د زنا تهمت ولګېدی، رسول الله صلی الله علیه وسلم سرګردانه ګرځېدی چې دا څه پېښ شو. بیا آیاتونه راځي الله وایي زنا نه ده سوې، دا منافقینو اوازې اچول دي. او دغه رنګه د سورة الجن په 26 او 50 آیات کې الله راته وایي عالم الغیب، الله علم الغیب دی فلا یظهر علی غیبه احدا. الله پر غیب باندې چاته اجازه نه ورکوي چې علم راولي الا من ارتضى من رسول، ما سوى هغه انبیاو چې الله هغو ته معجزې ورکړي، وحي ورته وکړي. نو دغه جادوګرو دغه کوټګر سره چې دي خبرې کړي دي دا ټولې درواغ دي محترمه. او په آینده کې چې ټلیفون ورسره ونه کړې که ملا دې هم کافر دي که امي دې هم کافر دي، کافر دې پر دې بلا وګرځېږي پر دغه انسان باندې. او که تا د ده تصدیق وکړې ته هم کافر ګرځې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که سړي د کاهن و د جادوګر و د نجمګر تصدیق وکړي هغه کافر ګرځي. نو خو هغه دی کافر ته هم چې کافر کېږي. نو که تا د ده په خبره عمل وکړي چې ستا ښځه یاري له بل چا سره لري نو باره ته هم کافر سوې هغه هم کافر سو. مسلمانانو کافران یې چې کوئ هغه سره کوو. اول خو دغه تعویذانو والاو ته مه ورځئ چې سم یې له پلار و د نیکه څه نه پېژنئ. سم نیکان متقیان پرهېزګاران خلک نه وي، دین دوسته خلک نه وي. ځوانانو ته لا مه ورځئ، سپین ږیرو ته ورځئ. هغه سپین ږیرو کې کوم دا خبرې وي چې ستا تور پیری دی، ستا شین پیری دی، ستا غویې راوله مثلا تور غویې راوله پلان راوله، ځانونه ځین کاشئ. خپله د قرآن تلاوت کوئ، اذکار وایاست، نه پیرانان څه در باندې کوي، نه سحر و جادو څه در باندې کوي چې تاسو الله ته تسلیم سئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.